دغه د غونډۍ د پاسه چې کوم باغ شروع کړی و تقریبا 8 جریبه ساحه وه. نو دا باغ تکمیل شو، د ډریپ سیستم یې فعال شو. صرف دلته تاسو ته ښیم ګوره دا چوتره غوندې موږ ورته جوړه کړې ده. نو دې کې تاسو د ډریپرو د ساحې دا لوندوالی کتلی شئ چې څومره ساحه یې په یوه ورځ کې لمده کړې ده. نو دا د دې دپاره چې د ځینې خلکو په دې باندې داسې یقین نه وي چې دا څاڅکې اوبه به دا بوټي اوبه کوي، خو دلته تاسو کولی شئ چې عملي وګورئ. او بل په ساده اصطلاح هم کولی شئ چې ځان سره یو محاسبه ورته وکئ. دغه یو ډریپر چې د بوټو ته لګېدلی دی دا په ساعت کې 4 لیتره اوبه ډسچارج کوي هر یوې، یعنې 4 دانې لګېدلې دي دې بوټي ته. نو دا په دې معنی چې یو ساعت دا سیستم چلیږي نو دې بوټو ته 14 لیتره اوبه ځي. نو که غواړئ چې ډېرې اوبه کوئ 2 ساعته ورته چلیږي، که د بوټو عمر غټ شي بیا 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته 6 ساعته. څومره چې د بوټو عمر زیاتیږي عمره چې د بوټي د اوبو ضرورت زیاتیږي، او په هماغه اندازه دوی ته د اوبو کوم سکیجول چې دی هغه ورته تیارېږي. نو دغه باغ هم په کامیابۍ سره تکمیل شو. انشاءالله چې ډېره ښایسته غونډۍ ده، او کله چې دا باغ ورسیږي یا په راتلونکي دغه کې چې بوټي لږه وده دلته وکړي بیا به هم تاسو سره شریکوو. نو د دغه غونډۍ سر چې دی د لاندې ساحې نه د هوارې ځمکې نه تقریبا 10-12 متره ارتفاع لري، او دې دپاره اوبه دغسې مخکې لاندې په دې فارم کې هلته یو کویه دی، نو د هغې نه اوبه ورته راځي. اوبه دغه مین پایپ کې راځي، او دلته بیا نور شبکه سبمین پایپونه دي، بیا دا لیټرل پایپونه دي. نو دا که چېرې تاسو هم چېرته ډریپ کوئ کوشش کوئ چې دغه پایپونه د ځمکې لاندې ورته ښخ کوئ، کوم سبمین پایپ چې دی. دلته تاسو ته زه ښیم چې دا سیستم بیا ډېر منظم وي، پاک سوتره وي. دلته وګورئ دا سبمین دی، دا فرعي پایپ دی، دغلته د ځمکه کې ښخ شوی دی، داسې پورته تللی دی. په دغه ځایونو کې دغه ګورئ دا لیټرل پایپونه، نو دا چې دي په دغه ساحو کې دغه دي کنیکټ شوي دي، دلته دي په دې ځای کې. نو دا پایپ چې دی د ځمکې لاندې ښخ شوی دی، نو نه مزاحمت کوي د چا او نه ورته ضرر رسیږي. نو کله هم تاسې هم ډریپ سیستم کولو نو کوشش کوئ چې مین پایپ او سب مین پایپونه باید په خاورو کې ښخ شي، او لیټرل پایپونه که د ځمکې د پاسه پاتې وي پروا نه کوي. نو د دې باغ د جوړېدو ځینې نورې وړې ویډیوګانې دي، هغه هم د همدې ویډیو شاته در سره شریکوم چې کله دغه ځای هوارېدلو جوړېدلو د بوټو کېنولو پروسه دا ټول به انشاءالله چې تاسو را سره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته پاس په فارمیاډه کې لکه ننګرهار ولایت کې جلال آباد ښار سره نږدې فارمیاډې ساحه ده. دلته تاسو وګورئ دا مخامخ چې ښکاري د جلال آباد ښار دی. نو دلته یوه غونډۍ ده، نو د دغه غونډۍ کې به انشاءالله چې د مالټو یو باغ جوړیږي، او د څاڅکو بخار سیستم یا په ډریپ اریګیشن باندې. نو زمونږ سروې دلته روانه ده، چې کله دا تکمیل شي انشاءالله چې بیا هغه پروسه هم تاسو سره شریکوو. دلته د جی پی ایس په ذریعه د دې یو سروې کوو، د دې ارتفاع کوم ځای نه چې دلته اوبه راجګېږي، د ډریپ دپاره ډیزاین، دا مسایل. نو انشاءالله چې باغ دلته جوړېدلو یا موږ د ډریپ کار کولو هغه جریان هم تاسو سره شریکوو. چې وروره دا داسې یو ځای و او دا ځای ترېنه جوړ شو اوس. او کنه دا اسکواټور باندې کندې ویستلو، دا مصارف و. د دې ټوله ښایسته دغه درته جوړوم، داسې یو ډاکومنټري پې جوړوو بیا.
غونډۍ کې له خیره سره د ډریپ کار هم را شروع کړی دی پایپونه مو اوس واچول او کار پرې روان دی له خیره سره سبا او بل سبا به بوټي هم کېنو او د ډریپ مکمل سیستم به ورته را برابر کړو دا مین پایپ دی چې د ښکته ځینې راغلی دی بیا بیرته د دې نه یو سب مین دلته ښکته شوی دی چې نیم بوټي به په دې اوبو کېږي او بل سب مین چې دی د غونډۍ هغې اړخ ته دی بوټي تاک شوي دي ښکته بوټي ښایم خرې بوټي راجي کوي که نه نه خو هغه څه هغې کړي دي دوی خواته مالدا ښځې نه یې راوشلوي راجي کوي هغه ځایونه راجي کوي هغه ځینې چار ځینې مطلب بوټي راورسوي هغه فعلان د دې پورې موږ خو ښکته کړله راجي کوي بوټي راجي کوي دلته زه پاس د دې غونډۍ سر ته راوختلم دلته به یو چمن جوړیږي په دغه ساحه کې دغه دایروي شکل ځای دی دا به ټول چمن وي او لاندې به دا غونډۍ چې په غونډۍ کې باغ دی د مالټو او د همدې غونډۍ نه تقریبا ټول د جلال آباد ښار ښکاري دا مخ چې تاسو ګورئ دا د جلال آباد ښار دی زه یې لږ زوم کړم کیدای شي لږ ښه ښکاره شي نو دغه چې دی د جلال آباد ښار دی نو د دې غونډۍ نه د جلال آباد ښار ډېر صفا او ښایسته ښکاري خو خپله که دا غونډۍ را جوړه شوه انشاءالله چې د دې به ډېره ښایسته منظرې او خلک به دلته د چکر او د سیل لپاره راځي نو دا به یو ښه تفریحي ځای وي نو دا د غونډۍ شا ده د غونډۍ شا ته هم ټول بوټي کرل شوي دي د ډریپ سیستم ورته فعال دی نو دا دغه اول سر بوټي دي او هغه ځایونو کې دا د آخر سر بوټي دي نو کولی شئ چې تاسو وګورئ چې ټولو بوټو ته په مساوي اندازه او په کافي اندازه اوبه رسېدلې ده